دا صاحب ډېره خوشحاله شوم چې یو ځل بیا په چین کې له تاسو سره ګورم. دا اول دویم ځل چې تاسو چین ته سفر کوئ. ډېره زیاته مننه ریوا جانې، زه هم خوشحاله یم چې تاسو وینم او بلې زما دویم ځل دی چې د چین هېواد څخه لیدنه کوم. او دا دویم ځل سفر د لومړي سفر په پرتله څه ځانګړتیا لري؟ تاسو څه نوی احساسات لرئ؟ دا ځلې نسبت د اول ځل په پرتله مختلفو ځایونو ته تر اوسه پورې راغلي یو او زما دپاره ډېر جالب او دلچسپه و، ځکه موږ هغه ټکنالوژي دلته ګورو چې هغه تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې موږ په چین هېواد کې ګورو، او دا د افغانستان دپاره ډېره مهمه. زه په دې بولم چې افغانستان له جګړو څخه وتلی هېواد دی او افغانستان په اوس شرایطو کې همدغې ته ضرورت لري چې دغسې ټکنالوژي موږ هم هغلته په افغانستان کې وکاروو. په اوس کې د چین او د افغانستان اړیکې هم اقتصاد محوره اړیکې دي او زه باورمن یم چې انشاءالله د چین له مثبتو او ښو تجربو څخه افغانستان هم په دغه پړاو کې مثبته ګټه واخلي. ډېره مننه. او تاسو تېره ځل د چین بیجینګ او شینجیانګ ته سفر کړی او دا دلته د جېجیانګ ولایت هنګچو ښار دی او دغه ښار هم یوه ځانګړتیا لري چې د نوښت او ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر پرمختللی دی او تاسو هم همدا اوس د فابریکې او د شرکت په خپله لیدلی چې ټکنالوژي ډېر ښه دی او پرمختګ دی او تاسو څه احساسات لرئ؟ یعنې واقعا دلته دا چې انګړو ښار کې مونږ یو، یعنې ماته ډېر جالبه ده دلته کوم پیشرفت یا پرمختګ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د چین هېواد ترسره کړی دی دا بېساری دی. تر اوسه پورې ما خپله ماته بیخي لومړی ځل دی چې دغسې ټکنالوژۍ کې دومره غټ پرمختګ ګورم. ډېرې ښې تجربې، مثبتې تجربې موږ له دې ځای څخه تر اوسه پورې راسره اخیستې دي او څو ورځې چې نور هم دغلته یو همدغسې مثبتې تجربې به موږ له ځان سره افغانستان ته یوسو. زه ځانګړې مننه د تاسو او ستاسو له ټول ټیم او همکارانو څخه کوم چې دغه فرصت موږ ته برابر کړی تر څو موږ وکولی شو د چین هېواد له ښو او مثبتو تجربو څخه ډېر څه زده کړو او اقلا که 100% نه وي اقلا که 10% هم د دغه مثبتو تجربو موږ افغانستان ته ویسو دا به د افغانستان لپاره لویه بریا او موفقیت وي. ډېره مننه. او تاسو چې په راتلونکي کې هم غواړئ چې دریم ځل یا څلورم ځل بیا چین ته سفر وکړئ؟ بله، زه به انشاءالله همدغې راتلونکې میاشت په 25مه نېټه یو ځل بیا چین هېواد ته سفر وکړم. هغه د ما رسمي سفر دی او په هغه سفر کې هم یو مهمه ناسته کې به هم زه ګډون ولرم او د دې تر څنګ به زه کوشش وکړم په همدغه څو ورځې چې اوس بېرته کابل ته ځم دغه کوم مثبتې تجربې یا دغه د ټکنالوژۍ په برخه کې چې کوم نوښتونه موږ ولیدل، هغه کوم ضرورتونه چې موږ په کابل کې لرو، هغې د رفع کولو دپاره به هم په دریم ځل راتګ سره به ممکن ځینې هغه کوم ټکنالوژي کې کوم وسایل چې هغه ډېر ضرور دي د یو خبري چینل دپاره هغه به موږ د ځان سره د چین هېواد څخه افغانستان ته ولېږدو. ډېره مننه. او زه هم خپله لرم چې تاسې په راتلونکي کې یو ځل بیا چین ته راشئ. زه ډېر زیات خوشحاله کېږم ستاسو په لیدو، ستاسو ټولو همکارانو په لیدو او خدای دې هغه ورځ هم ورسوي چې یو ځل تاسو هم په خیر افغانستان ته راشئ او د افغانستان لیدنه وکړئ. انشاءالله. مننه.